د اسلامي امارت مرستیال ویاند سعودي عربستان غوښتنې او منځګړیتوب په ترڅ کې 3 پاکستاني پوځیان آزاد کړل. فدرال شمشاد سره خبرو کې وایي چې 3 تنه پاکستاني پوځیان 15 میاشتې وړاندې له پاکستاني ځواکونو سره د نښتې پر مهال نیول شوي وو. د نوموړي په خبره افغان حکومت له هیوادونو سره د ښو اړیکو ټینګولو له مخې یاد پوځیان خوشي کړل. د ورور هیواد سعودي عربستان غوښتنې ته د مثبت ځواب ویلو لپاره او د مذاکراتي ټیم د میلمه پالنې په مناسبت چې پرون دوشنبه کابل ته تشریف راوړی وو، هغه 3 تنه پاکستاني نظامیان چې د 1440 قمري کال ربیع الثاني میاشتې په شلمه او د 2025 میلادي کال د اکتوبر په 12 تاریخ له پاکستاني اړخ سره د نښتو په جریان کې اسیران شوي وو، آزاد او د ورور هیواد سعودي عربستان څخه راغلي محترم هیئت ته وسپارل شول. تېره شپه ناوخته مهال د سعودي عربستان پلاوي د ملي دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد سره تر لیدنې وروسته یاد پاکستاني پوځیان له زندان آزاد کړل او د سعودي عربستان پلاوي ته یې وسپارل. خو تر اوسه پورې پاکستاني حکومت اسلامي امارت ورته اقدام په تړاو څرګندونې نه دي کړي. د سیاسي چارو کارپوهان د اسلامي امارت ورته اقدام ستایي او وایي چې پاکستان باید غلطو پالیسیو تیر شي او پر ځای د افغان حکومت سره متقابل درناوي ولاړې اړیکې ټینګې کړي چې د دواړو هیوادونو په ګټه یې بولي. پاکستان باندې د زیات فشار د راوستلو لپاره زمینه مساعده کړله، ځکه دا تفاوت د اسلامي امارت له اصولو راوتلی ده. بخښنه، مثبتې اړیکې، د مسلمانانو ترمنځ یووالی، د روژې په مبارکه میاشت کې دا هغه ارزښت ده چې یې ترسره کړه او پاکستان ملت د پاکستان رژیم په وړاندې باندې د زیات فشار د راوستلو جوګه ګرځولی شي. دا لومړی ځل ده چې سعودي عربستان پلاوي د پاکستاني پوځیانو د خوشي کولو لپاره د کابل او اسلام آباد منځګړیتوب کوي. د پوځي چارو کارپوهان باوري دي چې پاکستان په دوه مخي سیاست د دوستانه اړیکو په ښودلو سره د افغانانو باور نشي ترلاسه کولی او دوی استراتیژي د مخالفت پر بنسټ ولاړه ده. دوی ټینګار کوي چې دغه شخړې د هیڅ جهت په ګټه نه دي او په خبره یې دواړه هیوادونه د شته ننګونې د خبرو لارې حل کړي. قدم‌های دیگری به خاطر تنش زدایی برداشته شود تا که رابطه بین این دو دولت، این دو ملت همسایه و برادر بر یک رابطه کاملا دوستی و به یک رابطه خوب دراز مدت تبدیل شود. دا په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد اړیکې تر بل هر وخت خړې پړې شوي دي او د دغو اړیکو جوړولو لپاره د قطر، سعودي عربستان او ترکیې په منځګړیتوب افغانستان کې د حکومت او پاکستاني اړخ ترمنځ وربند وشو. خو بیا هم په څو سیمو کې سختې نښتې وشوې او تر اوسه هم معلومه نه ده چې دواړو هیوادونو اړیکې به څه وخت عادي حالت ته راشي. دا به وخت ثابته کړي.